تازه خبر په خوست کې طالبان څنګه د ملي اردو یوه غټه لیوا له منځه وړل غواړي. طالبانو تازه څه ویلي دي؟ خوست خلکو له طالبانو څه غوښتي دي؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. د سهیل نور په نوم یو مدني فعال لیکي خوست کې د ملي اردو لومړی شایسته په لیوا له منځه وړل کیږي. ویل کېږي چې د مندوزوی د مدرسې خلیفه په دې تړاو له سراج الدین حقاني غوښتي دي او هغه سره یې لیدلي دي او ورته یې ویلي دي چې دا ځمکه د مندوزوی څخه غصب شوې ده او په دې ځای کې د 3 الفوالو لمونځونه نه کیږي او هغه هم ورته د لیوا د له منځه وړلو ډاډ ورکړی دی. خوست لیوا په افغانستان کې له هلمند وروسته دوهمه لویه لیوا ده چې په ډیر مجهز او عصري ډول د ترکیې هیواد له لوري جوړه شوې چې 80 میلیونه ډالر مصرف پرې شوی و. په دغه هیواد کې تر ټولو ستر تاسیسات لري او په یو ښه ستراتیژیک موقعیت کې قرار لري، خو اوس یې حاکم دولت د ورانولو تکل کړی او غواړي چې یاد ځای تخلیه او د مندوزوی قوم ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې په خوست د امنیتي قمربند ټولې پوستې هم د 3 الفوالو له لوري پر عامو خلکو پلورل شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.